نن د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان اسلامي امارات کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو په ګډون د کډوالو نړیوالې ورځې نمانځغونډه وکړه. افغان چارواکي وایي چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼ وګړي یې کډوال شوي دي او لامل یې پر افغانستان د پخواني شوروي یووالي او شل کاله وړاندې د امريکا يرغل و. دغه ناستې ته د اسلامي امارات رئیس الوزرا پر رالیږل شوي پیغام کې ویل شوي و چې په تېرو 10 کالونو کې د امریکایي اشغال او د کابل ادارې لخوا هغه څه چې د افغان کډوالو د بیرته راتګ لپاره اړین و ترسره نشول. نړیوالې ټولنې په دې 10 کالونو کې د کډوالو د بیرته راتګ لپاره ډېرې مرستې وکړې، خو په تیر نظام کې د شته فساد له امله مرستې شخصي جیبونو ته لاړې او د کډوالو ستونزې پرې حل نشوې. د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان په تیرو 4 لسیزو کې په ډېر شمېر کډوال درلودل او د نړۍ له هغو هیوادونو یې مننه کړې چې په دومره وخت کې افغان کډوالو ته ځای ورکړی. نوموړي په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډ هیوادونو پاکستان او ایران هغه همکارۍ ستایلي چې د افغان کډوالو په برخه کې یې کړې او خپلې غېږې یې د افغان کډوالو پر مخ خلاصوې. مجاهد دا هم ویلي چې راتلونکی کال به په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. افغانستان یک کشوری است که بیشترین مهاجرین در 40 سال از 40 سال به پیش رو داشته و در این عرصه نیاز به همکاری‌ها و کمک دارد. مختصراً عرض می‌کنم اولی که جهانیان کشورهای نزدیک و دور و همه کشورهایی که مهاجرین افغان آنجا زندگی می‌کنند از آنها تشکر می‌کنم که به افغانها فرصت زندگی را مهیا ساختند و سهولت‌های را ایجاد کردند و آنها را تحمل کردند. از کشورهای همسایه هم متشکرم که بیشترین شماری از مهاجرین در کشورهای خود برداشت کردند و سالیان سال همراهشان همکاری داشتند. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ویلي چې افغانان د نړۍ د سترو هیوادونو د لاسوهنو له امله خپل هیواد پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې په 40 کالونو کې یو ځل شوروي اتحاد او بیا امریکا پر افغان خاورې یرغلونه وکړل او د کډوالۍ دا غمیزې هم د دوی د یرغلونو پایلې دي. په دې ملک کې 40 کاله جنګ سبب د دې شو چې د دې ملک بچیان خویندې ورونه او زمونږ زامن عزیزان یو تعداد ملکونو ته مهاجر شي. خو د دې شروع او ابتدا د پخواني شوروي اتحاد یرغل او وروسته بیا د امریکا او د دوی د متحدینو یرغل سبب د دې شو چې زمونږ په لکونو انسانان خپل وطن خپل ټاټوبی پرېږدي او نورو ملکونو ته مهاجر شي. د شمیرنو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي کډوال دي چې تر ټولو ستره برخه یې پاکستان او ایران هیوادونو کې دي. ناستې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونسیار استازي په خبرو کې ویلي چې افغانستان کې د شته اقتصادي بحران په پام کې نیولو سره د افغانستان اسلامي امارات سره په همغږۍ هڅې کوي چې له افغانستانه نور خلک کډوالۍ ته اړ نشي او په بهر کې نږدې 15.5 میلیونه افغان کډوالو ستونزې به ورحل کړي. Contains a wide range of commitments took by member states. Commitments such as profound solidarity with those who are forced to flee, obligation to fully respect human rights of refugees and migrants, robust support that is needed to those countries affected by large movements of refugees and migrants. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو چارسنبال وزیر خلیل حقانی ویلي چې افغانان د نړۍ په نورو هیوادونو کې په بېلابېلو نومونو یادېږي، د زده کړو، درملنې او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي دي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې بهر کې د شته افغان کډوالو حقونو ته پام وکړي او دې برخه کې هغه ستونزې چې د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په توان کې دي پرې د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي. زه به مثال درته وښیم، اوس په دبۍ کې یا په یونان په دا نورو مملکتونو کې څنګه یو قسم د وحشیانو غونډۍ وړي دي په طیارې کې یوړو هلته اوس نن نشي کولی چې دی علاج وکړي، نشي کولی چې دی خپل رضات ژوند وکړي. هغه څه چې کوم واده ورکړی شوي وي، کوم مقصد ورپه راتللي وي، نن یې د افغانانو نه یو داسې د وحشیانو غونډه هلته کار واخیستو چې
په کمپونو کې ساتي او دی ته د خپل هغه ټول انساني بشري حقوقونه محروم دي. نو داسې نه ما دا مطالباتو چې مهرباني وکړئ دی ته خپل حقوق ورکړئ، دی نور هلته باید ونه ساتئ، دی خپل افغانستان ته ټول امن لارې ټولو دروازې ورته خلاصې کړي، باید دی ته خپل حقوق ورکړئ او دی ته خپل سهولت ورکړئ او دی باید افغانستان ته راشي. د یادونې وړ ده چې په تېرو 20 کالونو کې له هیواده بهر هیوادونو ته د کډوالۍ ترڅنګ سلګونه زر افغانان د بیکارۍ، جګړې او نورو ټولنیزو ستونزو له امله په کور دننه هم کډوال او بېځایه شوي دي چې اوس کې هم له سختو اقتصادي وضعیتونو سره مخ دي.